بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو الله په قرآن کې فرمای چې ټول مسلمانان سره ورونه دي، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله. تاسو د ورونو په منځ کې سوله وکړئ او د الله نه ویریږئ، د الله نه ویریږئ، بد مه وایئ. دغه په ټیک ټاک کې تاسو د دې نه به څه جوړ شي چې زه پښتون یم د پښتو نه دفاع وکړم او درته بد تا ته ووایم، امقه نااهله انسان ما نه جوړ شو. او ته پارسي نه دفاع وکړې او ما ته بد ووایې نو تا نه نااهله انسان جوړ شو. که زه د افغانستان په سر غیرت وکړم او تا ته پاکستانیا بد ووایم او سبا ته د پاکستان په سر باندې غیرت وکړې او ما ته بد ووایې، شی جوړ شو؟ هېڅ هم جوړ نه شو. الله مو خفه کړ. راځئ الله نه خفه کوو او د دې آیات باندې عمل د نن نه وکړو او ټول سره لاسونه ورکړو، ورونو غوندې ژوند وکړو. په دې دنیا کې به یو څو ورځې، دا دنیا متاع ده، دا یو څو ورځې ژوندون دی، د دې باندې مه غولېږئ. راځئ چې سره لاسونه ورکړو، د ورونو غوندې ژوند وکړو.